تالاشۍ پر مهال د یو امنیتي کس پر ډزو یو ډاکټر وژل شوی. د کابل امنیه قمنداني وایي کابل ښار کې یو ډاکټر هغه مهال د امنیتي ځواکونو د یو تن پر ډزو وژل شوی چې په تالاشۍ کې موټر نه و درولی او په دې تړاو یو تن نیول شوی دی. د راپورونو له مخې دغه ډاکټر د کابل ښار د مزنګ سیمه کې یو شخصي کلینیک درلود او تېره ورځ سهار باندې روان و چې له کابل پوهنتون سره نږدې له دغې پېښې سره مخ شو. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران په ژواک خبري اژانس ته وویل چې څو ورځې مخکې د یادې سیمې اوسېدونکو په سیمه کې د غلو له شتون څخه شکایت کړی و او تېره ورځ سهار امنیتي ځواکونو په یاده سیمه کې چک پوینټ جوړ کړی و. ده وویل یاد ډاکټر د امنیتي ځواکونو تالاشۍ ته نه درېږي او د امنیتي ځواکونو له ډلې یو تن د شا لخوا پرې ډزې کوي تر څو یې د موټر ټایر پر مرمۍ وولي، خو په دغه ډزو کې ډاکټر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زدران وایي امنیتي ځواکونو هغه کس نیولی چې ډزې یې کړي دي. ده وویل چې له نیول شوي تن څخه څېړنې روانې دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.